قطر د افغانستان د ښوونځي ودانۍ جوړولو کې مرسته کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پوهنې وزارت وایي قطر له افغانستان سره په تعلیمي ډګر کې د هر ډول همکارۍ چمتووالی ښودلی دی او پلان لري چې د ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د قطر مرستیال سفیر سعدالعداد، د سفارت دریم سکرتر صباح الکوري او د مرستیال سفیر منشي شیبان الحاجري د پوهنې وزارت له سرپرست مولوي نورالله منیر سره وکتل. په خبرپاڼه کې راغلي چې په یاده کتنه کې مولوي منیر وویل قطر تل له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللي او په ستونزمنو حالاتو کې افغانستان دوست هیواد پاتې شوی دی. سرچینې د هغه له قوله زیاتې کړي چې سرپرست حکومت له ټولې نړۍ په تیره بیا اسلامي هیوادونو سره د متقابل احترام او دوه اړخیزو همکاریو د اصل پر بنسټ ولاړې ښې اړیکې ساتل او پالل غواړي. سرچینې لیکلي قطر پلان لري چې په افغانستان کې د ښوونځیو لپاره ودانیو د جوړولو په برخه کې له پوهنې وزارت سره مرسته وکړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.